السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. کتاب ریاض صالحین یو سلو 55 نمبر باب دی. باب دی په باره د دې کې چې د جنازې په منځ کې به څه شی لوستلی کېږي، کومې دعاګانې دي چې هغه به د جنازې په منځ کې لوستلی کېږي او په کومه طریقه باندې به د جنازې منځ دا کېږي. امام نووي رحمه الله مختصر طریقې ته اشاره کړې ده او دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. جنازې مونږ دا څلور تکبیره دی. اول تکبیر چې کله وشو نو دې ځای نه به مونږ شروع کې دعاګانې به شروع کړو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دعا الاستفتاح یا د ثنا دعا دا په دې کې نشته. سبحانك اللهم دا پکې نشته. اول تکبیر چې څنګه وشو د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورة الفاتحه به وې او دا غینه بعد سورت هغه پسې به دویم تکبیر وشي او دویم تکبیر نه بعد درود په نبی صلی الله علیه وسلم باندې لوستل پکار دي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ځینې عوام دلته د آیات وې سورة احزاب چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی، نو دا پکې ثابت نه دی، دا پکې نشته دی. صرف دغه درود په نبی صلی الله علیه وسلم باندې پورا ویل دا صحیح طریقه ده. او به د هغې نه بعد دریم تکبیر به وشي. دریم تکبیر چې وشو نو هغې نه بعد به دعاګانې به کېږي، مړي ته به دعا کېږي، ځان ته به کېږي، ټولو مؤمنانو ته به کېږي. نو هغه دعاګانې لوستل هغې کې پکار دي. امام نووي رحمه الله ذکر کوي په ټولو دعاګانو کې ښایسته دعا او لنډه دعا دام ده چې اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. دم ښایسته دعا ده او ډېره ښایسته دعا ده چې معنی د دعا دا ده یا الله اللهم لا تحرمنا اجره، یا الله ته مونږه د دې ثواب نه چې مونږ د جنازې کې حاضر شوي مونځ مو کو، الله دې ثواب نه مونږه مه محرومې، مونږه بې نصیبه کېمئ الله تعالی دې ثواب نه. او ولا تفتنا بعده، او الله تعالی د دې نه بعد مونږ په فتنه کې ما چې کاغه د دنیا فتنه ده، کاغه دغه شان د دین فتنه ده. واغفر لنا وله، الله مونږ ته بخښنه وکړي او دغه مړي ته بخښنه وکړي. دې نه بعد څلورم تکبیر وشي. څلورم تکبیر چې وشو نو د هغې نه بعد سلام ګرځېدل دي. ځینې روایتونو کې راځي صحابه کرام ذکر کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم به کله څلورم تکبیر وکړو هلته به چوپ شو. وی دومره به چوپ شو وی زمونږ به دا ګمان شو کېدای شي پنځم تکبیر وکړي، کېدای شي پنځم تکبیر وکړي. نو د هغې نه بعد به نبي صلی الله علیه وسلم سلام به ګرځوو ډایرک. یعنې دا هم د سنتو خلاف عمل دی چې څلورم تکبیر څنګه وشي او ډایرک سلام وګرځي. څلورم تکبیر چې وشو نو دا مسله ذهن کې کېښودل پکار دي چې هلته به لږ چوپ شي، ډایرک به سلام نه ګرځولی کېږي، لږ چوپ به شي، د هغې نه بعد به سلام دغه شان ته وګرځولی شي. نه څه پکې نه ویلی کېږي. اول نمبر حدیث ته عن ابي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال. ابو عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه روایت دا وی چې صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه، رسول الله صلى الله عليه وسلم یو جنازې منځ وکړو. فحفظت من دعائه، نو ما د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانو نه دا دعا زده کړه. وهو یقول، د الله پیغمبر ویل اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. دا دعا نبی صلی الله علیه وسلم ولوسته او داسې ما یاد کړه. معنی د دې دعا ډېره بهترین او ښایسته معنی ده، یادول پکار دي. معنی دا چې اللهم اغفر له، یا الله دې مړي ته بخښنه وکړي،
ورحمه الله ته په رحم وکي او بخنه ده چې ګناهونه ته معاف کړي. رحم دا ډیر عام لفظ دی. رحم معنا دا چې الله تعالی رحم په وکي جنت تم داخل کی درجه موچته کی. دا ډیر عام لفظ دی. وعافه الله تعالی دغه شان ته نجات ورکی د عذابونو نه د ورنو ته نجات ورکی. وعفو عنه الله تعالی عفو وکي معنی څه عفو معنی المحو دی. وعفو عنه الله ګناهونه ټول معاف کی ګناه ته معاف کی. واکرم نزله الله ډیر خیسته ملمسته وکي. ووسع مدخله الله دا داخلي دو چې کوم ډیر تنگ زیاده قبر دی الله دا ته پراخه کی. واغسله بالماء الله تعالی دې دا ګناهونه په وبو باندې وینځي. والثلج والبرد په واوره باندې په غلې باندې الله تعالی دې ګناهونه صفا کی. واوره ګدغه شان د واوره په غلې باندې صفا کی. ونقه من الخطايا يا الله دې ګناهونه پاکي. كما نقيت الثوب الابيض من الدنس لکه څنګه چې تک سپین جامې دا د هر قسم دغه شان د پلیتین او ګندګین هغه ته صفا کې داسې دا مسلمان هم صفا کې. وعبد الهدارا خيرا من داري الله د دې دا کور دغه شان ته بدل کې د دنیا د کور نه ډیر بهتر. الله دنیا کې چې کوم کور او دا ته پاتې شو الله دغه کور نه ور دي دا کور د آخرت ډیر خسته بدل کې. واهلا خيرا من اهله الله اهله دغه شان ته اهله د کور والاولا ډیر خسته ورکی. دغه شان ته دغه دنیا د کور والاونه چې کم خادمان او کم بچي دا په دنیا کې ته پاو غیر ولا بهتر ورکی. وزوجا خيرا من زوجي الله جوړه مول ډیر خسته ورکی دنیا د جوړې نه. الله حور العين د ورکی خسته سترګو والا حور د ورکی. او وادخله الجنه الله جنت ته داخل کی. واعذه من عذاب القبر الله د عذاب قبر نجات تورکی او خلاصي او تورکی. ومن عذاب النار او د عذاب د ورنا معنا خسته ان شاء الله کنه. نو چې موږ تاسو مخ کې تیر شو په اخلاص سره باید جنازه کې ودرېګو. سمه چې اخلاص وکړو هم رستا ثوابونه اوچتيږي الله بستا ګناهونه معاف کوي. نو عبدالرحمن بن عوف وی د الله د پیغمبر دا دعا چې ما واوریدله وی حتی تمنیت ان اكون انا ذلك الميت وی تر دې پورې زما دومره شوق پیدا شو چې ما ارمان کو ارمان چې زدا مړ وي پروت یو د الله پیغمبر دا دعا زما حق کړي و. دومره بهترین دعا ده. دا یادول پکار دي مؤمنانو مسلمانانو روایت مسلم دی. دا دعا په یادول پکار دي چې تنیه ده یاد کې باید مړ دغه وخت ډیر محتاجي او د دعاګان چې ان شاء الله ویل شي او دا مخ کې ویل شي چې کوم مؤمن مسلمان د مسلمان په جنازه ودرېږي الله تعالی سفارش خامخه قبلې الذي دغه شان د اخر خاتمه